سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. طالبانو د کابل شکردرې ولسوالۍ کې په شاوروز بند برید کړی دی. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د سلما او شاوروز بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د شاوروز بند بدني یوه کوچنۍ برخه تخریب شوې ده. 02 ځواکونو د لغمان بادپخت له طالبانو ونیوه. تېره شپه ختیځ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د لغمان بادپخت ولسوالۍ د بیرته نیولو په موخه د طالبانو پر ضد عملیات کړي. د 02 قطعې سرتیرو له طالبانو د بادپخت ولسوالۍ په بشپړه ډول نیولې او اوس پکې ځواکونه میشت دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې په عملیاتو کې 7 طالبان وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي چې شمېر یې کره نه دی. د عملیاتو په جریان کې د طالبانو 2 ډاټ سن موټرې، 2 موټر سایکلونه، یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم افغان ځواکونو له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې د 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د ځمکې له لارې یادې ولسوالۍ ته ځي. ولسمشر غني په یو ورځني سفر ایران ته لاړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په ملګرتیا ایران ته روان شو. ټاکل شوی د ولسمشر غني د ایران د منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسي د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه راز به نوموړی د ایران له نوي ولسمشر سره وګوري او د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او نورو مسایلو په اړه به خبرې ورسره وکړي. له ولسمشر غني سره په دې سفر کې دویم مرستیال سرور دانش، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او یو شمېر نور دولتي چارواکي ملګري دي. حسین حقانی وایي طالبان له پاکستان پرته بل دایمي ملګری نه لري. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر او اوس د ویلسن څېړنیز مرکز غړی وایي چې د سیمې هیوادونه په موقته توګه طالبانو ته اړتیا لري خو پاکستان یې دایمي ملاتړی دی. حسین حقانی د امریکا له NPR رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د سیمې ځینې هیوادونه له امریکا سره د سیالۍ او یا د ځینو خطرونو د دفع کولو لپاره طالبانو ته موقته اړتیا لري او د اړتیا تر پوره کېدو وروسته له دغې ډلې سره هیڅ راز خواخوږي نه پالي خو یوازینی ملاتړی او خواخوږی هیواد به یې په ټوله سیمه کې پاکستان وي. حقانی وایي روسیه او ایران د ځینو ترهګرو ډلو د فعالیت له ویرې له طالبانو سره اړیکې پالي او دا په دې معنا نه ده چې دغه ډله دوی ته مهمه ده. هغه زیاتوي چې د نورو هیوادونو پر خلاف پاکستان د طالبانو ملاتړی دی او د دغه ډلې پر مټ هڅه کوي په سیمه کې خپلې ګټې وپالي. د په خبره د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار دا ده چې پاکستان د طالبانو او ترهګرو له ملاتړه راوګرځول شي او پر وړاندې یې سخت اقدامات ترسره شي. د برېټانیا د دفاع پخوانی وزیران وایي برېټانیوي ځواکونه د ژر تر ژره بیرته افغانستان ته ستانه شي. پخوانی برټانیوي چارواکي وایي ځواکونه یې د بیرته افغانستان ته ستانه شي. د برټانیا دوه پخوانیو د دفاع وزیرانو جاني مرسر او توبیاس ایلوډ په یو مرکه کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې خونړي بریدونه پیل کړي دي او برټانیا باید ثابته کړي چې د نړیوال نظم د راوستو لپاره هڅه کوي او د دغه ډلې پر ضد د اقدام وکړي. د یادو وزیرانو په خبره برټانیا په سیمه کې هوایي ځواکونه لري او د هوایي بریدونو لپاره باید د افغان حکومت غوښتنه پر ځمکه ونه غورځوي. دغه پخوانیو برټانیوي چارواکو ویلي برټانیا باید د افغانستان په اړه ژر تر ژره نړیوال کنفرانسونه راوغواړي او له خپلو ملګرو هیوادونو سره دې په ګډه په افغانستان کې د وضعیت د کنټرول لپاره هڅې وکړي. دوی ویلي که په افغانستان کې پر وخت اقدام ونشي نو د دې احتمال شته چې تېرې 20 کلنې لاسته راوړنې خاورې شي او په دغه هیواد کې د نړیوالې ټولنې 20 کلن حضور له پوښتنې سره مخ شي. د سرحدونو چارو مخکینی وزیر ګل اغا شیرزی او د کندهار مخکنی امنیه قماندان تعدین خان نن له کابل څخه کندهار ته تللي دي. د یادونې وړ ده چې تېره شپه د ګل اغا شیرزي په مشرۍ د لوی کندهار مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې پریکړه کړې چې ټول لوري د ژر تر ژره لوی کندهار کې د جګړې او ورانیو مخنیوي لپاره لاس په کار او د اوربند لپاره د طالبانو سره خبرې وکړل شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 303 طالبان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دغه طالبان د ننګرهار، لغمان، غزني، پکتیکا، کندهار، زابل، هرات، جوزجان، سمنگان، فاریاب، هلمند، سرپل، نیمروز، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې
وژل شوي او ټپیان دي. سرچینه زیاتوي په دې عملیاتو کې همداراز یوه اندازه وسلې مهمات له منځه وړل شوي دي. افغان ځواکونو د دې پخوا کې 11 بېلابېل ډوله ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای کړي وو، د ملي اردو ځواکونو له لوري کشف او خنثی شول. د ارزګان والي محمد عمر شیرزاد وایي چې دغه ولایت د چورې ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر او مورخ عبدالله عاطفي تېره شپه وسلوالو طالبانو له خپل کور ایستلی او وروسته یې وژلی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. برېښنا شرکت وایي په 2 میاشتو کې مو 1 میلیارد افغانۍ عواید له لاسه ورکړي. برېښنا شرکت وایي چې په ځینو ولایتونو کې د جګړې د زیاتوالي له کبله د شاوخوا 104,000 پیرودونکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې نه دي راټولې شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت په خبره له 15 کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې څه باندې 330 میلیونه افغانۍ عواید له لاسه ورکول. خو اوس له 2 میاشتو راهیسې د طالبانو له لوري د څه باندې 200 ولسوالیو د مرکزونو له نیول کېدو سره سم یې یوازې په همدې موده کې په 2 ولایتونو کې شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ نورې هم له لاسه ورکړي دي. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازي وایي د 1400 مالي کال له لومړۍ دورې تر اوسه د هرات، فاریاب، بلخ، کندز، بغلان، تخار او سرپل ولایتونو ناامنیو سیمو کې د برېښنا کارولو له اړخه 1 میلیارد او 126 میلیونه افغانۍ عواید نه دي راټول شوي. ترکیې له ایران سره پر پوله 300 کډوال نیولي دي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې ترکیې چارواکو اعلان کړی چې پرون چهارشنبه یې هغه 300 کډوال نیولي چې غوښتل یې د ایران له پولې د خبر له مخې دغه کسان ټول په یو لوی کانټینري موټر کې سپاره وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. یوه اونۍ وړاندې هم ترکیې 200 هغه افغان کډوال نیولي وو چې غوښتل یې له ترکیې تیر شي. بلخوا دغه هیواد ویلي چې له امریکا سره د افغان کډوالو د لیږد په پروسه کې هیڅ ډول همکاري نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې د افغانستان ګاونډیان باید له خطر سره د مخ خلکو پر مخ پولې پرانیزي او دا یې هم ویلي وو چې ځینې افغان کډوال کېدای شي ترکیې ته لاړ شي او د امریکایي حکومت له لوري یې د دوسیو تر څېړلو پورې هلته میشت وي. خو ترکیې ویلي چې غیر قانوني افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي او پر وړاندې به یې قانوني چلند کیږي. قدرمنو لیدونکو دا وه د نن خبري ټولګه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو مو په لویه الله سپارم. د الله په امان.